अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو, उम्मीद کوم چې روغ جوړ به دوستانو. دی ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې د موبایل ته داسې پټ لاک ولګوئ چې لاک چاته معلوم شي بیا هم هیڅوک خلاصولی نشي. ډیر مزیدار لاک دی دوستانو. دا لاک منټ په منټ خپل لاک کوډ چې کوم دی دا چینج کوي او صرف تاسو ته پته لګي، بل چاته پته نه لګي. که چاته دا کوډ ښایي بیا هم هغه دا لاک نشي کولاولی. ډیر مزیدار لاک دی او دا موبایل کې انسټال کړئ، ډېره مزه به درکړي. راځئ دوستانو چې شروع کړو. دوستانو ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو چېرې زما چینل سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ضرور کلیک کړئ وایي چې زه دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړم چې ورته مس نه کړئ. راځئ دوستانو چې شروع کړو. بیا پلی سټور ته لاړ شو او پلی سټور کې به ولیکو الټرا لاک. الټرا لاک چې کلیک کړو پلی سټور کې نو موږ ته به داسې رقم اپس راشي. دا به مونږ دا هم الریډي انسټال کړی دی او دا به تاسو انسټال کړئ. تقریبا 4.5 ریټ دی او تقریبا 1 میلیون کسانو کتلی دی. دلته کې به ډومبی تاسو کوډ ورکړئ، ستاسو خوښې 404 انسي والا کوډ ورکړئ، ستاسو 400 کوډ والا ورکړئ، 4 انسي کوډ والا ورکړئ څلور. دی که اوس ما والا یو کوډ ورکړه دا مې وکېښه. بیا به ډومبی پاس سر ته به لاړ شئ، هغه 3 ټکي دي هغه به کلیک کړئ. هغه ټکو کې به سیټینګ ته لاړ شئ، ډومبی سیټینګ به کلیک کړئ او ډومبی پاس لاک ټایپ به کلیک کړئ. نو هلته به پین وي پیټرن وي او هاورس اینډ منټس وي، هاورس اینډ منټس وي. دا به کلیک کړئ، هاورس اینډ منټس کلیک کړه. بیا دلته کې به راشئ، ګیلري به کلیک کړئ. دلته کې اوس دا چې کوم دی الټرا لاک چې کوم دی الاو به کوئ، آن به یې کړئ. دا واپس به راشئ خپل دغه ته ګیلري ته چې هر څه باندې کوډ لګي. او زه ګیلري باندې خپل ګیلرۍ باندې کوډ لګوم. ګیلري باندې مې لاک ولګول. اوس به واپس ګیلرۍ ته راشو، ګیلرۍ به زه اوپن کړم. زه ګیلرۍ اوپن کړم، دلته ما ته راشي کوډ. دوستانو خاص سر کې تاسو ټایم ته ګورئ 12:48 دی. نو دلته چې زه ورکوم 12:48 نه 12:48 ما ته دا کولاویږي. که دغسې دا منټ چینج شي نو بیا به دا په 12:48 باندې نه کولاویږي. اوس ورته ګورئ دوستانو منټ بعد زه هماغه کوډ ورکوم دا به نه اوپن کېږي. 12:48 زه ورکوم نو دا به نه اوپن کېږي، په دې اوپن نه شو. دله به زه ورکوم 12:49 نو هله به دا اوپن کېږي. 12:49 باندې دا اوپن شو. دوستانو ډېر مزیدار اپس دی. دوستانو که ویډیو خوښه شوي نو پلیز لایک کړئ، شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.